Hello dear friends, welcome back to Hope English Academy. Hope you all to be healthy and wealthy and hope you all having a great time. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yau zalbia Hope English Academy ته ښه راغلاست. نن مخکې له دې نه چې موږ تاسو درس شروع کړو غواړم چې تاسو ډېر ښه خبر درکړم. هغه دا دی چې ځینې ملګري پر واتساپ باندې پر مسنجر باندې دغه پیغامونه پرېږدي وایي که چېرته داسې زموږ لپاره یو آنلاین کلاس وکړئ چې پر واتساپ باندې وي او یا هم که چېرته تاسو کلاس آنلاین کلاس لرئ نو موږ غواړو چې ګډون پکې وکړو. څومره فیس څومره حساب دی نو د هغه کسانو لپاره زه غواړم چې پر واتساپ باندې د واتساپ په ګروپ کې یو آنلاین کلاس جوړ کړم. نو که تاسو هم غواړئ چې په دا کلاس کې زموږ سره ګډون وکړئ دا کلاس بالکل فری دی، هېڅ شی هم نشته. نو په اول کمنټ کې لینک شته، پر هغه باندې کلیک وکړئ او په دا کلاس کې زموږ سره ګډون وکړئ. بیرته راګرځو د درس خواته. لکه څنګه چې موږ تاسو بګنر کلاس شروع کړی دی نو نن دغه بګنر کلاس 12 لیسن 12 درس دی. په دغه درس کې به موږ تاسو بیا یو ځل له اي بي سي حروفو څخه دوه نور حروف راخلو چې W او X حروف دي. پر دغه حروفو باندې به څو لغاتونه جوړو چې دغه لغاتونو د ریډینګ د سپیلینګ او د رایټینګ په اړه باندې به موږ تاسو غږیږو. نو که مو چېرته دا ویډیو خوښه شوه ویډیو ته لایک ضرور ورکړئ او که څه نظر لرئ لاندې په کمنټ کې مو خپل نظر زموږ سره حتما شیر کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. راځو موږ تاسو W ته پر W څو لغاتونه لیکو، بیا موږ تاسو د هغه د ریډینګ په اړه باندې خبره کوو. نو راځم دلته څو لغاتونه لیکم. نو راځو موږ تاسو دغه اولنی لغت وایو. ګوره دا د و اواز دی، څه شو؟ دا د و اواز شو او بیا دغه چې دی دوهم دا ورسره څه شی دی؟ واول حرف دی، یعنی اواز دغه W ته دغه او ورکوي. څه شو؟ نو دا څنګه ویل کېږي؟ دا و دا د ر اواز دی، څه شو؟ او دغه د ل اواز دی، دا د ډ اواز دی. نو دا څنګه ویل کېږي؟ world. راځم دغه world دلته په پښتو کې هم لیکم. موږ تاسو ویلي وو هر کله چې د W نه H بعد راسي د H بیا سایلنټ وي. څه شو؟ نو دغه W دلته خپل د و اواز ورکوي، I دلته خپل اواز ورکوي ځکه چې په آخر د لغت کې ای دی او T دلته خپل د ټ اواز ورکوي. نو راځم په پښتو کې هم همداسې لیکم. دا اوس څنګه ویل کېږي؟ دا هم سایلنټ دی، هغه هم سایلنټ دی. دغه درې حروفه ویل کېږي او ټول خپل اوازونه ورکوي. دا د و اواز لري، I اواز خپل لري، T خپل اواز لري. white. راځو دریم لغت د W اخري لغت دی. ګوره د W دلته چې دی د و غوندې اواز ورکوي. څه شو؟ او بیا دغه له دې نه بعد کوم حرف چې دا او دی، د اکثره ځایونو کې ورسره راځي. دا او چې دی نو بیا د زبر اواز دلته ورکوي. همداسې بیا ورپسې M دی، بیا M چې دی د ما اواز لري، ای چې دی دلته د زبر غوندې اواز لري او N چې دی د نه اواز لري. نو دا څنګه ویل کېږي؟ women. څه شو؟ اصلا دی women خو اکثره بیا women هم وایي. راځو په پښتو کې هم لیکو. په دغه ترتیب سره موږ تاسو په پښتو کې ولیکلو او په دغه ترتیب سره هم په انګلیش باندې. راځم اوس X ته پر X باندې درې لغاتونه لیکم. د هغه د ریډینګ په اړه باندې موږ تاسو غږیږو. دغه لغاتونه چې ما ولیکلو ورته ګوره په دغه ترتیب سره موږ تاسو وایو. دا د ر اواز دی، دا د ای اواز دی، دا د ال اواز دی، دا د ا اواز دی، دا د س اواز دی. څه شو؟ موږ تاسو ویلي وو چې X دوه اوازونه لري. څه شو؟ دا خپله X حرف دی. څه شو؟ خو دوه اوازونه لري چې یو یې X غوندې اواز دی او یو یې س اواز دی. څه شو؟ نو دلته یعنی د کاف سین غوندې اواز ورکوي. دا څنګه ویل کېږي؟ ری. څه شو؟ تر دې ځای پورې relax. اوس دغلته X چې دی خپله تنها لیکل شوی دی، خپل د X اواز ورکوي. څه شو؟ دلته بیا R دی، R ما په دې خاطر باندې غټ لیکلی دی چې دلته غټ لیکل کېږي. څه شو؟ X ځان ته ویل کېږي. دا ری چې دی دا ځان ته ویل کېږي. دا د ر اواز دی، دا د ای اواز دی. تر دې ځایه پورې ری ویل کېږي
خو دغه وای چې کله ورسره راسي دا بیا ری ویل کېږي. صحیح شو. راځم په پښتو کې لیکم. ګوره دا اکس شو دومره، دا ری، دا د دغه درو حروفو دی او دغه چې دی د یو حرف معنا ورکوي. راځم اخرینی لغت ته. اخرینی لغت چې دی دلته بیا اکس چې دی د ز غوندې اواز ورکوي، د ز غوندې. صحیح شو. نو دا اوس دلته ای دی په اول سر کې. ای چې دی خپل د ای اواز ورکوي، دا ز اواز ورکوي، د ای خپل اواز ورکوي، کشیده اواز دی. او دغه سی چې دی دلته د کا اواز ورکوي ځکه چې مخته ټي دی. صحیح شو. نو دا ټي چې دی دلته خپل د ټي اواز ورکوي، ال د لا اواز ورکوي، او وای چې دی د ی غوندې اواز ورکوي. نو دا څنګه ویل کېږي؟ exactly. exactly. اکثره بیا دغه ټي نه وایي. صحیح شو. هغوی بیا دا رقم وایي exactly. صحیح شو. او زه هم دلته په پښتو کې لیکو. هغه انګلیسي لغتونه چې پر انګلیسي حروفو باندې لیکل شوي دي تاسو به بیرته په پښتو باندې ولیکئ، په پښتو حروفو باندې. او دغه چې په پښتو حروفو باندې لیکل شوي انګلیسي لغتونه دي بیرته به تاسو په انګلیسي باندې ولیکئ. دا بهترینه پریکټیس او بهترینه تمرین دی د ریډینګ، د سپیلینګ او د رایټینګ لپاره. ستاسو رایټینګ هم قوي کولی شي، ستاسو سپیلینګ کوم املا چې دی دا هم قوي کولی شي، او ستاسو کوم لوست چې دی یعنې له مخکې نه چې انګلیسي ویل دی دا هم بیخي زیاته قوي کولی شي. نو تر راتلونکو ویډیوګانو مو پر سپیڅلي رب سپارم. ښه وخت تېر شوی. الله حافظ.